یو انتهایی افسوسناک واقع درته مخې ته راوړو. داسې چل شوی دی د ډولفین عیان سره ټول بیا ډېر زیات خفې جنې یو مشهور خواجه سرا دی څه درندګان څه ظالمان راپاڅېدلي دي او داسې چل یې کړی دی که نه تلي دي پسې او د ټوپک په زور باندې یعنی کم د ټوپک یعنی شپېلۍ چې دا هغه یې پېښودې ده او ورته ویل دي چې آیا ته داسې قسم چل وکړه او کم کپړې یا څه چې دي هغه یې ترې ویستي دي او د دې کم ویډیو چې ده نازي به هغه یې ریکارډ کړې ده. نو یو ډېر زیات کم دردونکی خبر دی. دا وخت که تاسو په سوشل میډیا وګورئ هم ډېر خلک د بده مرغه دا لګیا دي. زه به په دې خلکو باندې ډېر زیات افسوس وکړم چې خلک په خپله وایي چې آیا موږ ته دا لینک سینډ کوي موږ ته لینک سینډ کوي. آیا تاسو په دې باندې لکه په خپله سوچ وکئ چې یو کس راشي او ستاسو په سر باندې تمانچه مشین کیږي او تاسو ته وایي چې داسې قسمه چل وکړو دا کومه ویډیو چې دا هغه ریکارډ کا او بیا هغه وکړي یعنی کم تشدد ورسره په ویډیو کې شوی دی. ډېر زیات داسې کارونه ورسره شوي دي چې هغه د شو کولو هم نه دي چې زه تاسو ته هغه څه شو کړم خو کوم تصویران یا څه چې دي تاسو دا وخت په سکرین باندې هغه کتی شئ. نو زموږ د خیبر پښتونخوا حکومت ته چې کوم دی هغه دا اپیل دی چې د دې کسانو خلاف هغه کاروایي وکړي او زر تر زره دا ګرفتار کړي ځکه که دا ګرفتار نه شو نو سبا له داسې قصې چې کوم دي هغه به نورې هم بیا زیاتېږي. دغه لنډه شان ویډیو و تاسو سره شریک کړه انشاءالله بل ویډیو کې مې لا وګو. الله حافظ.